د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټ اصلاح او ترلاسه کولو برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دغې ادارې لوی رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې چې د پاسپورټ ریاست پر لاسته راوړنو او فعالیتونو یې خبرې کولې وویل غوښتونکو لپاره د زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په موخه د پاسپورټ ریاست کاري وړتیاوې لوړې شوي او د متقاضیانو غوښتنې په یوه ورځ کې طی مراحل کیږي. د پاسپورټ برخه کې نور هیڅ مشکل نشته. هر وخت کې هر څوک راتلی سي خپل پاسپورټ مرکز کابل کې او په افغانستان په 14 ولایتونو کې پاسپورټونه ترلاسه کولی شي. په څنګ کې ورسره الحمدلله زیات سهولت په خاطر باندې مګر د تذکرو سره خپل سیستم وصل کړی ده چې دا د هیوادوالو لپاره ډیره لویه د اسانتیا خبره ده. مولوي عبدالکریم حسیب زیاتوي چې د پاسپورټ ریاست تخنیکي برخه په بشپړه توګه تجهیز شوې او داسې سرورونه پیرل شوي او چمتو دي چې په راتلونکو 100 کلونو کې د افغانستان ډیریدونکي نفوس ته جواب ویونکي دي. مونږ د مرکز کابل کې 3 سیټونو سره او په عموم کې 14 ولایتونو سره چې دا ډیر بهترین کار الحمدلله سوی دی. د ټولو سره زموږ سیستم وصل ده. هر څوک د افغانستان په هر کونج کې چې څنګه بایومیټریک سي 10 ثانیې بعد مونږ ته دلته د بایومیټریک ډایرکټ راځي. هیڅوک داسې نشي کولی چې بایومیټریک د نه سوی او یا د دوی معلومات د بایومیټریک مونږ مرکز کابل ته مونږ د خبر نشو او دوی پاسپورت په مراحل سوي دي. هر چا معلومات د افغانستان په 14 ولایتونو کې چې بایومیټریک وشي مونږ ته په 10 ثانیو کې معلومات دلته رارسیږي. د پاسپورټ ریاست د مسؤلینو په خبره چې د بهرنیو وګړو لپاره د ویزو د صدور په برخه کې یې هم اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د یادونې وړ ده چې دغه ریاست هڅه کوي څو د پاسپورټ متقاضیانو غوښتنو ته د رسیدنې ظرفیت نور هم لوړ کړي چې دوی به په ورځني شکل تر 50,000 پاسپورټونه توزیع کوي.